बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ګرانو ملګرو، د رازار آفیشل پښتو شاعرۍ د چینل نه سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ګرانو ملګرو، زمونږ رب چې د کائنات خالق، مالک او رازق دی، هغه په جوسه لوی، په شمار او بشماره عالیشان مخلوقات هم پیدا کړي دي او په وجود مانده د نظر پناه او بے حسابه واړه شیان هم رازیږولي دي او په دې ټول مخلوقاتو کې د خپل قدرت نښې سپدې شان ښکاره کړي دي چې د انکار اډو څه جواز نه پاتې کیږي. خو انسان ډېر عجیبه دی، ښه ویني، ګوري او بیا هم بار بار بېلاره کیږي. د نفس غلامي او د شیطان پیروي د هغه نه داسې کارونه سرزد کوي چې د سزا قابل دي. خو زار د خپل رب نشه هغه انسان هم پیژني، د نفس د بهکاوي نه هم خبر دی او د شیطان د فریب او چالونو نه هم آگاه دی. هغه خپل بندله نازک زړګي او تنکی تنکی خیالونه هم ورکړي دي او د ندامت اوښکې هم پیدا کړي. د توبې دروازه هغه بیرته جوړه کړې ده او بندلې مهلت هم ورکړی دی چې راشه، کله خو راشه، راستون شه چې د خپل رحم او بخښنې په غېږ کې دی داسې پټ کړم چې د زړه نه دي په خپله آواز وځي. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. یا رب العالمین بادشاہ، ستا د جلال په مخ کې مونږ ډېر عاجز یو، بېروخي وکړې موافق غواړو. ته د خپل محبوب صلی الله علیه وسلم په امت مین یې، د خاتم الانبیاء محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د مخه مونږ معاف کړې. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد. ګران ملګرو، د الله په ورکړه کې یو هنر دا هم دی چې بنده د قافیې په پیرایه کې هم د الله نه د عفو درخواست کولی شي. یو مختصر دعایه کلام ستاسو سره شریکوم، کېدای شي چې زموږ د بخښنې سبب وګرځي. زما د شګو ګناهونه زیات دي، زما د شګو ګناهونه زیات دي، ستا د غضب نه رحمتونه زیات دي. او داغ د ګناه مې د لمن پرې وینځي، داغ د ګناه مې د لمن پرې وینځي، ستا د کرم د سیند موجونه زیات دي. او ومه ناپوهه سرکشي مې کړې، ومه ناپوهه سرکشي مې کړې، ما په خپل ځان کړي ظلمونه زیات دي. او هم ګناهګار یم هم عجز یم خو، هم ګناهګار یم هم عجز یم خو، د مغفرت مې امیدونه زیات دي. او ربا زما ګناه ته مه ګوره تو، ربا زما ګناه ته مه ګوره تو، رحمت ته ګوره منتونه زیات دي. او صرف پر رحمت به خلاصېږي ته نن، صرف پر رحمت به خلاصېږي ته نن، کنه فضله عذابونه زیات دي. او زما د شګو ګناهونه زیات دي، ستا د غضب نه رحمتونه زیات دي، ستا د غضب نه رحمتونه زیات دي.